څونه ډېر خلک زموږ یاران څوک هیروین خرڅوي، څوک چرس خرڅوي، څوک شیشه خرڅوي، څوک فلانی شی خرڅوي. نو پوښتنه وکړي چې دا ولې دا تریاک ته ولې خرڅوي؟ تریاک ته ولې خرڅوي؟ دا هیروین ته ولې خرڅوي؟ وایي موږ ته ملایانو فتوا راکړې ده. ښه چې ملا فتوا درکړې ده، په دا فتوا به د مولوي صاحب هلته سر خلاص چې د زوی هیرویني سي، د زوی هیرویني سي، بیا به دته درک معلوم چې او چې ما ول هیروین جایزه دي، هغه خو دغه شی دی، زوی یې په حبیب نالۍ کې ورکې، په میاشتو میاشتو کور لر نه راځي، بیا و دې مولوي صاحب ته ورته ونیسه اوس نو تو خدای فتوا راکړه هیروین خرڅول رانیول حلال دي که حرام دي، جایزه ده که ناجایزه ده. اوس دا خبرې پرېږدي چې ملایانو فتوا درکړې، هغه زه نه در یادوم، زه صرف تا و دې خبرې ته درومه چې ته هیروین خرڅوې، ته چرس خرڅوې، نو چې دا ستا خپل زوی په دا خبرو کې راغلی، بیا ته څه مولوي صاحب څه چم کوي؟ فتوا واپس اخلي که نه اخلي؟ خامخا به مولوي صاحب فتوا واپس اخلي، ولې د زوی پاخته شو. او که د بل زامن پاخته و بیا دی څه چم کوي؟ پروا نه لري، وایي شریعت اجازه ورکړې ده. نو ستا پر زوی ولې اجازه نه ورکړې ده، بل پر زامنو اجازه ورکړې ده؟ صحیح شو؟ په خبره سر خلاصېږي. تجار دی وروره، کاروبار کوي، هیروین اړوي، څوک امریکې لوړي، څوک دوبۍ لوړي، څوک چیرې وړي په کشتیانو کې، بیا موږ ته ملایانو فتوا راکړې ده. صحیح شو؟ صحیح شو، ملایانو فتوا درکړې ده، موږ به څه نه وایو. دغه تاجر راواخله چې دا کوم راولاړېږي هیروین چرس اړوي، خرڅوي راخرڅوي، د ده خپل زوی چې دی هغه هیرویني سولو، هیرویني سولاړې په حبیب نالۍ کې دا رقم نو هر ځای راواخله، ورک دی په 5 میاشتې هم نه یې راغلی، یو ځای دیوالت ته پروت چې که کور ته راشي هم دیوالت ته پروت، په میاشتې کالي نه یې بدل کړي، په 2 میاشتې غسل نه یې کړی. څه چم کوې تجاره؟ دا کاروبار جایزه بولې که نه بولې؟ دا رقم د بل زامن په دې خبرو خرابېږي. د بل زامن څوک یې په زور وروړي خرڅوي چې دا وکړه، دا پروا نه لري، او څوک وروره هسپتالونه جوړ کړي دي، هیروینیان د ځان سره داخل کړي، د هغوی علاجونه کوي. اوس کم خلک بد خلک چې کم څوک هیروین خرڅوي دا بد خلک دي، که دغه چې هسپتالونه جوړ کړي دي بیا دا خلک هیروینیان پکې ساتي، د هغوی علاجونه کوي، چاندي اروپۍ و بل بل ټولوه، د بل په روپۍ باندې د بل بچیان ورجوړوي، که به دا بد سړی. صحیح شولو؟ دلته سړي ته اندازه ورکوي د بل زوی څنګه دی او خپل زوی څنګه دی. څونه عجبه خبره ده. خو بس نو موږ څه وایو نه، نو دا مې د دې پر درته وویله چې یو ښځه د خاوند هیرویني دی، اوس دا حق لري چې اوس طلاق ځینې وغواړي. هغه زموږ په علاقه کې څو هیروینیان شته؟ 1000 کسان خو شته و، دا 1000 کسان کې 15,000 کسانو واده کړی دی، نو دا 15,000 انجونې چې ولې کور خراب شو؟ د انجونو ولې کور خراب شو؟ د انجونو څه ګناه کړې وله؟ اوس دغه انجونې د خاوندانو سره طلاقونه غواړي، دا د چا په برکت یې غواړي؟ دا د هغه چا د هغه مولوي صاحب په برکت یې غواړي، د هیروینو فتوا یې ورکړې ده. صحیح شو؟ دا د هغه تجار په برکت یې غواړي چې دا تجارو د هیروین یې خرڅول، نن دا خور، دا لور، دا انجلۍ و دا ځای ته راورسوله. که د مولوي صاحب لور په دغه مخته سوله، خاوند یې سولو، دی بیا فتوا ورکړي، بیا زه منم. او که د هغه رقم د تجار خپل لور چې د هغه زوم یې سولو، بیا به زه دی ومنم چې دا څنګه تجارت کوي، بیا حلال بولي که حرام بولي. هر سړی ور د بل کور لور پوري، هر سړی ور د بل کور لور پوري د خپل ځان سره ګوري، او که پر ده باندې رااله بیا دی حرام بولي، بیا دی ناجایزه بولي، بیا ظلم بولي، بیا زیاتو بولي، بیا 2 نمبري بولي. الله رسول فرمایي مؤمن دې ته وایي چې په ځان یې څونه خوا بدېږي، په بل مؤمن بیا هم دغونه خوا بدېږي. څونه دې په ځان خوا بدېږي، دغومره په بل مؤمن ستا خوا بدېږي. او که ستا په بل مؤمن هغونه خوا نه بدېدله، بقول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کامل مؤمن نه یې. اوس بیا زما بیان خلک واوري، نو بیا تجاران چې وروره نه به فتواوي ماله راستي، ماله فتواوي مه راستوئ، ستا ضمیر و تا ته څه وایي؟ ملایان خو تا ته خبره وکړه ټیک ده، صحیح ده، په دواو کې استعمالیږي، طبیبان استعمالوي، د هغه رقم په دا نور دوایانو کې استعمالیږي، نو به یو 15 کیلو استعمال شي، نو به یو 15 منه استعمال شي. اکثر تا چې 15,000 منه جوړ کړي دی، هغه څنګه خبره ده؟ د ملایانو خبره چې ده هغه په 1% کې کار کوي، 99% خلکو دا بله معنا جناقه کوي. اوس به څه چمپه کوي؟ صحیح شو؟ په خبره سر خلاصېږي. اوس ملایانو ما څه خوا بده کړي، مولوي صاحب دا دې کومه دنده شروع کړه، ما فتوا ورکړې وه، ځه ته ما ته کتاب راوښیه، په کتاب یې راته حرام که په کتاب یې نه درته حراموم، ستا په ضمیر یې درته حراموم. کتاب درسه پرېږده،
کتابونه مزغلوه دا چې ستا پر کور برابر شي بیا ته کتاب ګورې یا خو خیر دا دونه ډېرې خبرې دي عاجزانو هغه شته چې وایي یو جهان لا بل څه ورځو به یو جهان بل شته هلته به تورو سپینو تجارو غیر تجار سره ښکاره شو چې تا څه کول په دنیا کې او ده څه کول په دنیا کې د چا د کور په خرابېدو مه پسې کېږه الله ستا کور نه در خرابوي ته ښه په دې خبرې چې دغه هیروین چې زه کم کوم دا دواخانې لر زه نه وړم پر دواخانه یې نه خرڅوم دا زه په طبیبانو پر هغه کمپنۍ د دوا والا زه نه خرڅوم ښه په خبرې چې په حبیب نالۍ کې هیروینیان دي ښه په خبرې چې دا د خلکو دپاره دي بیا څنګه خبره ده ښه بیا ته څه وایې بیا فتوا چیرې ده که ته وایې ما فتوا خسې ټیک ده صحیح ده د 2 منټ دپاره زه فتوا در سره منم ومې منله دا ستا فتوا چې دا خلک یې دوا ورته ورسوله دغه هیروین دغه تاریاک ماریاک آیا کې بله خوا ته ورسوله ملایان چې دي هغه به چاته تقریبا 1 انچ لاره ورکړي صحیح شو دا خلک راولاړ چې دا لاره دونه غټه کې عادي ده 100 ګزه ته ورسي هغه یوه ذره خبره چې مولوي صاحب کړې وه دا خلک راولاړ د مولوي صاحب د خبرې سره دا معنا واخیسته دا تی وایي چې ته پر ملایانو ویل دا وایي دا پر ملایانو زه په دا خاطر وایم ملایان دې ورسره ووایي که چیرې ستا هیروین د چا دپاره خرڅېدل د هغه کمپنۍ ممپنۍ دپاره ورټیک د صحیح د مجبوري ده او که ته په دا خبره چې دا د بلې خوا ته اوس وایې که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نوردین آغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.